السلام علیکم ګرانو مینوالو څنګه یې امید لرم چې ټیک ټاک به یې انشاءالله نن مې دلې بیا داسې د خندا ډکې ویډیوګانې راوړي دي که نه خو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ مزې به ترې واخلئ مزې ویډیو لایک کول او چینل سبسکرایب کول درنه ایر نشي کولی دا ډېره ضروري خبره ده څنګه فایل دی راځئ چې ورځو پې مړه په موټرسایکل کې سي خو دا په شا راښکته به په مخ کې ځي دا علته شوه دغه یې ګیر شو دا کله شو ورځه پې څومره په اسانه یې ورته چلو ښودو ها یلکه د بریک خو نو ته ونه وي یار دا به اوس ودرېږي څنګه مین روډ ته دا لار تللې ده او چې زمونږ د پاسه تېر شه دی دواړه به هم ټک ټوټې کړي نو دننه یو دوه مشران پراته دي بیا به بیا هغوی دل دول کړي پرې دیوال پورې واوړي او څلور واړه به پې ووې او مخامخ مین روډ دی زما خو دا پولاو خوښي ښه نور او چرګ مې خوښي ښه نور او الوګان مې خوښي نور او کچه غوښه مې تاسو څه خوښي جی زما خو شګه خوښي او کرش مې خوښي او بل مې سیمټ مې خوښي او لنټر مې خوښي سبو برباد مه کړه څه خبرې کوي څه مطلب څه خبرې دي لکه د فرق له ډړه ډېر ښه بابا ډېر ښه ډېر زنده دله بابا دی ها چې په مسافرۍ کې در سره داسې ملګری نو د خندا نه به هم شنه کېدی هلک یو کیسه کړې ده که ستاسو په ذهن او په زړه هر څومره بوجي تاسو به د خندا نه شنه کړي نو دا ویډیو د نورو ملګرو سره په دې غرض باندې شیر کړئ چې ستاسو د ملګرو هر څومره ټینشن چې دا کیسه اوري هغې به هم د خندا نه شنه شي هغون ټینشن به یې ختم شي نو راځئ دا کیسه را سره تاسو هم واورئ داسې کار وشو چې یاره بس دی کې د مورې ورته وي بچې ما ماشین ته دانې وړي دي نو وی ماشین والا به یا وړه کړي یا وړه نه کړي خو راشه د ماښام له به د ګاونډیانو نه راواخلي نو ورته وي صحیح ده که نه بېبې ورشوې د ګاونډیانو نه راواخله نو هغه تلې ده یاره بس په زوړ عمر تلې یا دوه درې کورو کره ورغلې را خو چا ولې وړه نه دي ورکړي چې وړه نه یې ورکړي دا واپس راغلم ډېره خفه ونم دا لور ورته وی بېبې ولې خفه وي وي بچې چا رانه کړو وی تاله خو چا کاسه کې نه درکړو خو ته راشکور راته چې زه دله ډک راړم او که نه نو لور یې تلې ده یاره په ډومبي ګاونډي کره چې وردننه شوې ده یاره هغوی ورته وي څه دي وي ما له وی وړه راکوي وړه مونږه ماشین ته دانې وړي دي وی لا وړه کړي نه دي وی مخامخ بوجی ډکه را ځان له تېنه هر څه چې وړې نو ډک که تېنه چې واپس راله یاره بس کور یې ډک راوړی چې کور ته راله نو مور ته یې وي بېبې وي تاله چا کاسه کې در نه کړو وي ما له شکور کې ډک راکړو هغه ته یې بچې چې زه ستا عمر کې ما بوجی ډکې راوړې ملګرو د دې دوه وروڼو خبره ترې واورئ که نه ډېرې مزېدارې دي ښه حاجي سلام علیکم وعلیکم السلام نه علیکم حاجي څه کې هو زموږ څه کوم دا د چا له مذهب لرو یم کار کومه که نه خپله خو ته نه کې کار ګڼ خو دې نشته دا جیم نه پرېږده واده رالو که بس نور صبر رانه نه کړي واده دی ورته چا سره کې نیا سره نیا سره دی نیا سره ملا چا واده کړی دا خو زما مور ده وایي تا چې زما مور سره کړی سوچ پې کومه بیا ورته ویم زه صبر وکړئ ویډیو مه اړوئ نن مې دلې یو داسې ویډیو راوړې ده که نه چې زه پخپله ډېر زیات وخندولم خو دا هلک دومره د غټ سوچ مالک دی چې دې خبرې ته ده څومره سوچ کړی دی دا ویډیو را سره وګورئ خو خاندئ به نه یلکه زه خو پرون د بهر نه رالم یار دا څه چندر باندې شوی دی دا څه کیسه ده زه خدای ووالم یو کونډې سره مې واده و د هغې مشره لور و هغې سره مې پلار واده و دغه رنګ زما پلار زما زوم جوړ شو دا څه وې څه موده پس د هغې کره ماشوم پیدا شو هغه ماشوم زما ورور جوړ شو خو یاريه ګلزاده هغه ماشوم خو زما صرف ورور نه زما نوسی هم شو
ولې چې د هغې میا سره ما واده کړی نو دغه رنګ زه د خپل زوی خورې جوړ شوم نو دغه رنګ زما زوی د خپل نیا ورور جوړ شو او زه د خپل زوی خورې جوړ شوم خو یاري ګلزاده خبره بیا هم پتې ختمه نه شوه زما زوی د خپل نیکه وښی جوړ شو یا خدای دا زه څه اورم خو یاري ګلزاده خبره بس ستا خورې ستا نوسې ستا پلار د خبره خو وسته ما بند وګورئ دا مکمل شین یم د خندان او دا پوډري چې دی کنه یو شعر ویلی خو مکملي بې حد کړلی دا ویډیو در باندې ګورم خو د هغې نه مخکې ته یم کنه چې زه دې ویډیو کتو چې دی کنه ماشومان له زنانو له او مشرانو له بالکل د کتو اجازت نه ورکوم باقي کوم چې زموږ هم عمر هلکان دي کنه هغه دا ویډیو ګورئ او جست د فن او د مذاق دپاره یې مخې ته شیر کوئ راځئ چې وګورو ډېر زیات مزیدار شعر ویل دی دنیا دوه ورځې ژوندون دی او مېرمنې غیمه چې په غمې تېروم په ټپو باندې حد کړی صرف یې چک کې ها بیسټ